دا اوس د غسل جنابت مسائل دي چې یو سړی د جنابت په حالت کې نو دی به غسل په څه طریقه کوي او د ده دپاره کم کارونه روا دي او کم ناروا دي. ښه اوس دا مسله هر چا ته راپېښېږي که نه؟ دا هر چا ته راپېښېدی شي. دا نارینه ته هم راپېښېږي نو دا زنانه ته هم راپېښېږي. جنابت دا مسله صرف د هغه چا دپاره هم نه دی چې یعنې یو کس ته واده کړی دی یو هغه ته به دا راپېښېږي، دا بې واده ته هم راپېښېدی شي. بالغ مسلمان هغه ته دا مسله راپېښېږي. نو که اوس په هغه مسایلو کې وایي چې یاره پرېږده بس علماو ته مولیانو ته دوی پوه شو دا مسله پوه شي، خو دا مسله خو داسې دی چې دا ټولو ته راپېښېدی شي او هر چا ته راپېښېدی شي، نه راپېښېږي. د جنابت مسله نو د جنابت د غسل مسائل دا زده کول غواړي. جنابت د غسل مسائل یو د جنابت غسل دی، یو عام غسل دی، دې دواړو کې فرق دی. په دې کې بعض کارونه ضروري دي جنابت په غسل کې چې هغه به کوې، هلته که نه کوې که کوې که نه کوې هلته جدا مسله ځکه عام غسل ته کې یو سړی جنابت په حالت کې د کم کارونه کولی شي کم نه شي کولی، دا ډېر تپوسونه دي چې کېږي. زه د جنابت په حالت کې وم، زه څه وکړم زه څه ونه کړم، دا مسلې او نورې د دې سره ډېرې خبرې تعلق ساتي چې هغه په دې باب کې د الله په توفیق سره هغه بیانوي انشاءالله. باب الغسل من الجنابه. ګوره مخکې د اودس چاردام خبره روانه وه تېر شوي درسونو کې، نو چې د اودس چاردام خبره یې ذکر کړه نو اوس غسل لران، ځکه چې طهارت دا په اودس چاردام په شکل کې حاصلېږي چې کله په سړي باندې داسې اودس ماتې راشي چې د هغې سره اودس چاردام لازمي، کله په سړي داسې اودس ماتې راشي چې هغې سره غسل لازمېږي، او کله داسې چې یا پې غسل لازم دی یا پې اودس چاردام لازم دی او اوبه ورسره نشتي، بیا د هغه د تیمم مسله ده. ځکه دا په طهارت کې ګټې مسلې دي. اودس چاردام غسل دوه مسلې په اوبو سره خو واضحه ده، چې اوبه نه وي بیا د تیمم مسله ده. نو ځکه اوس چې د اودس چاردام خبره ختمه کړه نو د غسل خبره یې راوړه. باب الغسل من الجنابه. دا الغسل په عربۍ کې دا الغسل هم ویلی کېږي چې په سین باندې پېښ و الغسل دا هم صحیح دی، او چې سین باندې هېڅ حرکت نه هم صحیح الغسل. او دا په لغت کې په عربۍ په لغت کې وایي د اوبه بهول په خپلو اندامونو باندې دې ته غسل ویلی کېږي. او په شریعت کې غسل څه ته وایي؟ یعنې اوبه استعمالول په ټول بدن باندې په یو مخصوص طریقې سره په نیت د عبادت، په نیت د څه عبادت. دا پکې اهمه مسله ده. لکه اوس یو سړی دی په ځان یې اوبه واړولې د یخېدو دپاره، څه خیال دی دا عبادت دی؟ نه دی. په نیت د عبادت دا پکې شرط چې دا کار کوي چې ستا نیت صحیح عبادت. لکه یو سړی د مخ لاسینځي او ښه بلکل داسې طریقه وکړي لکه څنګه چې د اودس چاردام دی، خو دا په دې نیت د وکړو چې یعنې دا لاسونه مې څښا دي، دا مخ مې صفا کړم، دا خپې به وینځم، دی په دې لمونځ کولی شي؟ ولې نه شي کولی؟ نیت یې د عبادت نه و. نو دا نه چې یو سړي په ځان اوبه واړولې او بس کیسه ختمه شوه، نه، اوبه په ځان اړول په نیت د عبادت، ځکه چې د ټولو اعمالو دارومدار په څه باندې دی؟ په نیتونو باندې دی. بنیادي مسله خو د نیت ده چې نیت پکې نه بیا څه شو. لکه یو سړی ولاړ دی په دې جومات کې کته به رکېږي د رکوع په شکل کې او د سجدې په شکل کې، لکه ته ولې دا کار کې؟ وي هسې بس ماښام لمونځ یې وشو، خلکو سره ولاړ د ماښام په مانځه کې دی په جمع کې دی او هسې کته به رکېږي، هېڅ نیت یې نشته. ته لمونځ وشو؟ نه دی شي. اگر که ظاهره کې دی هغه کارونه کوي چې هغه یې لمونځ کوونکی کوي. نو هر عبادت چې دی چې کله د هغې تعریف کې یعنې خلکو ته بیانوي چې دا عبادت دې ته وایي، نو آخر کې ورسره دا ټکی لګوي په نیت ته عبادت. لکه یو سړی د سحر مانځه نه سحر چې راوختو او د نور د ډوبېدو پورې خوراک نه کوي، ولې؟ وی بدن کموم. روژه وشوه؟ ولې نه روژه شي؟ د عبادت نیت یې نه و. حالانکې ګوره هغه عبادت چې کوي هغه هم د سحر نه د ماښام پورې څه نه خوري، دم د سحر د ماښام پورې څه نه دی خوړی. دا نیت معمولي شی نه دی. ګوره فرق یې راوستو. حالانکې ظاهره کې کارونه دواړو یو شان دي.
و فرق د څه د لاسه راغی د نیت د لاسه راغی هغه وایي زه بدن کمومه ډاکټر راته وایي چې خوراک کم کوه او دا بل وایي زه د الله د رضا دپاره کوم او الله پرې راضي کوم نو په بدن باندې اوبه اړول په یو مخصوص طریقې سره په نیت د عبادت په عربۍ کې دا داسې استعمالیږي الغسل غسل ورته وایي غسل ورته وایي خو دا غسل هله استعمالیږي چې کله ټول بدن باندې اوبه اوړي او غسل چې دی دا په اندامونو دپاره یا د کپړو دپاره یا د زی دپاره دې دپاره دا غسل ټکی استعمالیږي من الجنابه غسل د جنابت جنابت خو یعنی جنوب انسان ټول پیژني چې په هغه باندې غسل لازم شوی د کوروالي د لاسه یا د منۍ د وتو د لاسه نو ده ته جنوب ویلی کېږي جنوب او په دې کې معنی د لرېوالي پرته ده لکه الله قرآن کې څه وایي د ګاونډیانو حقوق بیانوي الله په سورة النساء کې والجاري الجنوب او د هغه ګاونډي هم په تاسو حق ده چې لرې ګاونډي دی لرې ګاونډي نو جنوب معنی څه ده لرې نو دې انسان ته ولې جنوب وایي دا چې د جنابت په حالت کې ده طهارت نه لرې دی بارک الله فیک یو وجه دا کیدی شي او یا دا چې دی لرې دی د هغه عباداتو نه چې د نورو ته د کولو ګنجایش دی او د ده نشته او له دا معنی پکې هم پرته ده چې د ده نه ملایک لرې شوي دي یو روایت کې داسې راځي چې ملایک هغه انسان ته نه نږدې کېږي چې هغه د جنابت په حالت کې چې څو پورې غسل نه کړی نو دا هم کېدی شي چې دته جنوب په دې وایي ځکه چې د نه ملایک څه دي ملایک لرې دي یا دا چې دی د طهارت نه لرې دی یا دا چې دی د هغه عباداتو نه لرې دی بعض هغه عباداتو نه چې د نورو ته ګنجایش دي او دته ګنجایش نشته بیا دا فایده یاده کوي ګوره غسل د څه د لاسه لازمیږي دا بنیادي مسله ده او زه به درته مختصر ذکر کم بیا به په احادیثو کې تفصیل لازم انشاءالله هلته به زه تاسو ته وایم چې ما تاسو ته ویلي چې دا کار لازم دی یا دا لازم دی غسل د څه د لاسه لازمیږي اولنۍ مسله چې د هغې د لاسه غسل لازمیږي چې د زنانه او نارینه ښځه او خاوند کوروالی وکړي ښځه او خاوند کوروالی وکړي بیا دلته اکثر د ملګري تپوس کې او د عوام چې یعنی یو سړي د ښځې سره کوروالی وکړو انزال ونه شو یعنی فارغه نه شو په ده باندې غسل شتي نه مسله د دې نه ده چې دی فارغه شو او که نه د منۍ د وتو یا د نه وتو مسله نه ده حدیث کې دا راځي اذا جاوز الختان چې د زنانه د نارینه عورت د زنانه په عورت کې ور داخل شو فقد وجب الغسل نو غسل څه شو لازم شو اوس که دی فارغه شوی یي او که نه د ده منی خروج کړی او که نه یې کړی خو په ده باندې غسل څه شو هغه لازم شو اوله کې مسله داسې وه شریعت په اوله کې مسله داسې وه چې غسل به په چا لازمېدو چې د چا انزال وشي چا نه چې منی لاړه به د غسل لازمېدو بیا وروسته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وضاحت وکړو چې نه چې یو سړی د ښځې سره یې کوروالی شروع کړو او عورت په عورت کې ورننوتو معمولي سر یې ورننوتو دې سره غسل څه شو غسل لازم شو دا مسایل زده کول پکار دي ټول او حدیث به راشي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله زنانه راغلي او د غسل باره کې دې تپوسونه کړي زنانه او ځکه امام مجاهد رحمه الله وی علم دو قسمه خلک چرته هم نشي زده کولی یو متکبر انسان ځکه چې متکبر ځان د دې عالم نه اوچت ګڼي نو چې څو پورې تا د دې عالم نه ځان کمزوری نه ګڼلی ته دته کښېنې نه او ته د ده نه علم نه زده کړې یو متکبر دویم بېځایه او پالتو حیا کوونکی انسان یو خو هغه حیا ده چې شریعت یې زموږ نه غواړي خو هغه حیا ده چې الله پې اجر ورکوي یو دا حیا ده یاره ما به دا مسلې زده کړی وی او ما به تپوس هم کړی وی خو څنګه یې وکړو دا بس پرېږدي دا سړی علم نشي کولی ځکه چې دا پالتو حیا دی د ډېرو مسلو نه څه کړي د هغې نه پاتې کړي دا مسلې زموږ ټول دپاره اهم دي
نو ډیر داسې پکې مسلمانان جاهلان چې په هغوی غسل لازم شوی او د هغوی په زړه کې څه چې غسل لا لازم نه دی، نه کوي غسل. اوس دا وړه مسله ده. یعنی یو سړی د جنابت په حالات کې ګرځي او د ځان نه خبر نه وي جنابت په حالات کې، او یا کله داسې چې غسل پې لازم نه وي او دی غریب غسل کوي، ځان په تکلیف کې واچو، ځان په مشقت کې واچو. ځکه دا مسایل دا اهم مسایل دي او دې زده کول پکار دي. او په دې کې یو سړی راشي او بیا ماته وایي چې حیا کته او حیا بره. نو حیا خو ماته وایي چې یو حیا زموږ نه شریعت غواړي او نه غواړي. دا حیا زموږ نه شریعت نه غواړي چې ته دین پې نه زده کړې. کومه حیا چې زموږ نه غواړي هغه راشي زموږ معاشره کې وګوره ډېر لږو خلکو کې ورته میلاو شي. په انټرنیټ کې ته هر قسمه فحاشي ګوري، دلته څوک حیا نه رایده. که په کور کې شرعي پرده نه وي دلته حیا هغه نه رایده. د مشر د سپینګیري سره به هغه څه کوي چې شرموي به یې دلته حیا څوک نه رایده. زنانه په لاره رواني دی به نامناسب حرکتونه کوي، دلته څوک حیا نه رایده. خو چې کله د شریعت مسله راشي او اهمه بنیادي نو دی به یې څه وایي حیا کته او حیا بره. حیا عین دقه ده چې ته شریعت یې زده کړي، دا حیا ده. حیا دا ده چې ته څه کوې شریعت یې زده کړي، او چې دا شریعت یې زده کړو په تا کې به حیا راشي. دا یاد ساته، شریعت چې دې زده کړو په تا کې حیا راځي. هغه حیا چې الله یې زموږ نه غواړي، هغه حیا نه چې موږ د ځان نه جوړه کړې ده. یو پالتو حیا ده، شریعت زموږ نه غواړي او کیدای شي به موږ ته ګناه میلاو شي. نو اولنۍ خبره چې د هغې سره غسل لازمیږي هغه کوروالی دی. او موږ ووایو چې کوروالی څنګه؟ کوروالی کې دا شرط نه دی چې انزال به کېږي مني به وځي نو هله به غسل لازمیږي. او دا هم په دې غسل نه لازمیږي چې یو سړی یو ښځه خاوند یو بل سره میلاو شي، هسې د کوروالي نه مخکې چې یو بل سره د ښځې خاوند کوم میلاوېدی او کوم مینه محبت یې هغه وکړي په دې سره هم غسل نه لازمیږي څو پورې انزال نه شي. هلته به انزال شرط. دویمه مسله، دویمه خبره چې به سره غسل لازمیږي احتلام کېده. په خوب کې په سړي باندې غسل لازم شي. نو د احتلام مسله هم را روانه. دا ډېرې فایدهمنې مسلې دي او تفصیلي به درته بیانوم انشاءالله چې ته یې پوه شي. او دریم چې په هغې سره غسل لازمیږي، دریمه خبره د مني وته د بدن نه په خون محسوسولو سره، لکه بغیر د کوروالي نه مني وتی شي. او لازم نه چې خوب کې به وځي، په ویښه بغیر د کوروالي نه مني وتی شي له بدن نه که نه. او شرط ورسره دی چې په خون سره، لکه اوس یو سړی بیمار دی، د هغه مسله را روانه ده. لکه یو سړی بیمار دی او د هغه نه مني وځي، دا جدا مسله ده. یو سړی په خپله والعیاذ بالله مني وباسي او هغې سره خون محسوسوي دی، په دې سره غسل لازمي که نه لازمي؟ لازمي. څو خبرې شوې؟ درې. څلورمه خبره دا د زنانو دپاره ده چې کله زنانه د حیض د بیمارۍ نه پاکې شي او یا د څلوېښتۍ نه پاکې شي نو په دوی باندې غسل لازم دی. پنځمه خبره علما ذکر کوي مرګ. خو که دې کې سوچ وکړو نو په مرګ سره په دې مړي خو غسل نه دی لازم، ځکه چې مړی خو مړ شو. غسل په دې مسلمانانو باندې دله ورکول لازم دي. نو علما دلته ذکر کوي، خو که سوچ به کوي مرګ سره غسل لازمیږي نو په دې مړي خو غسل نه لازمیږي، ځکه چې مړی خو د دنیا نه لاړ. او چې څوک مړ شي نو په ده باندې هغه دې مکلف نه دی په شریعت باندې. مړی ځان نه څه خبر ده. ها دومره ده چې په دې باقي مسلمانانو باندې لازم دي چې دله څه ورکړي، دله غسل ورکړي. اوس دا خبرې چې دې سره غسل لازمیږي پوه شئ پې واجب دی. معنی دا شو چې غسل په دوه قسمه دی، یو واجب دی بل مستحب دی، او دریم هغه هسې جایز مباح دی، په هغې نه ثواب شته نه پې ګناه شته. دا خو لازم دی. یو سړي کوروالی وکړو په ده غسل لازم دی. احتلام ورته وشو په ده غسل لازم دی. مني د بدن نه ووته د خوند سره په ده غسل لازم دی. زنانه باندې حیض او نفاس نه پاکې شي په یې غسل لازم دی. دا خو واجب غسلونه دي. مستحب کوم یو دي؟ مستحب معنی څه ده؟ چې یعنې په کولو یې اجر میلاویږي، په نه کولو یې ګناه نشته. نو چې په کولو یې اجر میلاویږي نو دا عبادت دی، ځکه چې اجر په عبادت میلاویږي، په عادت نه میلاویږي. هغه کوم یو دي؟ یاد یې که ځان سره
احرام تړلو په وخت کې غسل کول دا مستحب دي. دا مسلې یادول لیکل ما ته خو یو قسم فرض ښکاري، او الا دا چې یو سړي ذهن تیز او یادوي او جدا مسله ده. نو د احرام په وخت کې غسل کول داسې دي مستحب دي. دې نه څه مسله راووته چې مستحب دي؟ نو چې چا ونه کړو احرام یې څه دی؟ صحیح دی. لکه یو سړی میقات ته ورسېدو بغیر غسل نه احرام واچو او تلبیه ووي د عمرې یا د حج ولاړ، نو د احرام صحیح دی. او که غسل یې کړی وی نو ثواب به ورته زیات میلاو شوی. دویم، مکې ته داخلېدو په وخت کې غسل کول مستحب دی. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی. احرام نه بعد به هغه بیا غسل کو، نو دغه ټیم کې غسل کول دا مستحب دی. دریم، یو حدیث کې داسې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي په یو مسلمان له پکار دی چې کم سے کم په 7 ورځو کې یو پیر لامبي. دا هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه کم سے کم حد کې خو دا هغه سړي دپاره چې د اوبو نه یې لرې ځي ده. او یا به داسې وایو چې غریب دی، نو غریب خو غریب د اوبو ته نه میلاویږي. یو سړی داسې علاقه کې د شړو کې اوسېږي او د اوبو درک نه لګي، کیدای شي داسې یو صورت جوړ شي، هغه خو صحیح دی. خو دا چې اوبه خوا کې یي او قسم یې خوړلی چې لاس نه وړم، نو کم سے کم څه دی هفته کې یو پیر لامبا، هفته کې یو پیر. بلکې هفته کې یو پیر باندې ګزاره هم نه کېږي، خو دا شریعت ته ویلې غواړي طهارت او ته نه کې نو چې نه کې نو بیا شریعت ته وایي چې د هفته کې خو یو پیر لامبا که نه. حالانکې د هفته کې یو پیر لامبل دې سره هم یعنې سړي ته ضرورت په ورځ کې د پیر 2 ورځې په ورځ کې، او چې ډېر لیټ شي په 2مه ورځ. خو دا بعض دې سره عادت یې خوند وله ورکوي. لکه بل ورځ په انټرنیټ باندې ورکړي وو چې د دنیا هغه انسان چې هغه په دنیا کې ناولې او ښه انسان چې ګوره 50 کالې نه ولامبلي که 100 کالې 4 نوي واوره 4 نوي 94 سال هغه لامبلي نو. یا دغه عمر و ما ته ښکاري چې په دې کې 80 که 70 کالې نه لامبلي، خو دې څه قیسه ده ولې نه دي لامبلي؟ نو دا چا بیا دغه تفصیل کې ورکړي دي چې دې چېرته په یو جنۍ مهینو کې سیچلو په یو خپله باندې هغه یې له ورنه کړه او د قسم وخوړو چې زه به نه لامبم، او چې ویې لامبل مړ شو. لکه چې د هغه نه چې په کوم خیره یې تلی توږلی به وي توږلی. ځکه چې یو سړی 80 او 70 کاله ونه لامبي، او دا په ایران کې علاقه ده هلته چېرته و، او وي ده به سګرټ یې 3-4 په یو ځای څکړي، نه چې یو سګرټ به یې څکو 3-4 به په یو ځای څکي، هله به طبیعت برابر و. ځکه چې په دومره ګن کې چې طبیعت برابرې خو هغه هم څه زور غواړي. او زموږ د شریعت ته ګوره څومره پاک دین دی الحمدلله. نه لامبي قسم دې خوړلی، خو د هفته کې خو یو پیر لامبه که نور هفته کې یو پیر دام کافي نه شي. کله ګرمي، کله خولۍ، کله سړی کار لځي، کله سړی بیماري، قسم حالت په سړي راځي. نو اوبو استعمال بیا پکاري چې سړی پې صفا سوتره ښکاري. نو دې بعضو خبره مې دې پورې قصه د ایراني مې به دې وکړه چې د بعضو طبیعت هم داسې دی، د اوبه پې بدې راځي. هغه غریب د اوبو چې ویې لامبل مړ شو، لامبلې نه چې خلکو راضي کو چې ویې لامبل شو، د لامبلو نه بعد مړ شو. نو بعضو باندې د اوبه بدې راځي، خوشبو پې بده راځي او صفایي پې بده راځي. نو مستحب دی دا چې کم سے کم په هفته کې یو پیر لامبي، او لازم به لامبي. ته هفته کې یو پیر که لامبي، مثال کې یو سړی هفته کې یو پیر لامبي، خو جمعې ورځ ده مانځه له ځي ولامبه. دغه شان اخترونو کې لامبل، یعنې غټ اختر مانځه له چې ځي، د
وړي کې اختر منځله ځي دا هم مستحب دي. یو کافر چې مسلمان شي نو مستحب دي چې دی غسل وکړي. کافر چې مسلمان شي نو د باندې مستحب دي چې دی څه وکړي؟ غسل وکړي. اگر که بعض علماو ته واجب وي. د جمعې په ورځ غسل دا سنت طریقه ده. دې کې د علماو اختلاف ته رابشي په خپل ځای کې. بعض علماو ته واجب وي وایي جمعې په ورځ غسل لازم دی، او بعض وایي نه جمعې په ورځ غسل سنت طریقه ده، کول یې غوره دي، نه کولو کې ګناه نشته. او زما خپل زړه په دې مطمئن دی، انشاءالله خپل ځای کې به دلایل راشي. شپږمه خبره، شپږم مستحب غسل مړي له چې د غسل ورکو د هغې نه بعد غسل کول مستحب دي. مړي له چې د غسل ورکو نو د هغې نه بعد په خپله دا ژوندی چې ولامبي دا مستحب دي. اگر که بعض علما دې ته واجب وي، خو نه صحیح خبره چې واجب نه دي، ځکه چې اسماء بنت عمیس رضی الله عنها کله چې هغې ابوبکر صدیق رضی الله عنه غسل ورکو، ابوبکر صدیق چې کله وفات شو نو هغه دا وصیت کړی چې ماله به زما بیبي اسماء غسل لکې. دا وایي داسې زنانه وي ګوره، یعنی دومره پوهه زنانه چې خاوند له څه ورکوي؟ غسل وکړي او هغه مړی پروت دی. ډېر ګران کار دی، ډېر ګران کار دی. یو سړی خپل ورور له غسل ورکوي او پلار له یا بچي له ملګري له ډېره ګرانه، او بیا ښځې دپاره خاوند اخو غري اخو د هغې دپاره صادري او هر څه. نو چې دې ښځې ته دا خاوند مړ پروت او دا له غسل ورکوي او اړی یې راړی وي، داسې د هغوی دینداره ښځې وي، داسې د هغوی حوصلې والا ښځې وي. نو کله چې هغې غسل ورکو نو په هغه ورځ جمع ډېر یخني وه. نو راووته نو دې صحابه کرامو ته وی یخني ډېره ده، په ما دا غسل لازم دی؟ هغه ورته ویل نه. نو دې نه دا واضح شو چې مړي له غسل ورکولو نه بعد غسل دا واجب نه دی، خو څه دی؟ مستحب دی. یعنې غسل کول غوره دي. که چا ونه کړو نو څه حرج پرې نشته. ښه دا به اوس ما ته څوک ذکر کړي؟ دا چې زما دې مخ ته ګوري په دوی کې به ما ته څوک ذکر کړي؟ دا مستحب غسلونه نه ته نه بل څوک هیڅ چاته یاد نه شو او هیڅ پکې یاد نه شو. یو یاد به پکې مې یاد نه شو. هفته کې وپېره چې مړه ولمبې د هغې نه بعد چې اسلام قبول کړي کافر، احرام په وخت کې، حرم ته داخلېدو په وخت کې، اختر مانځه یو پاتې شو د جمعې ورځ. تاسو ته یاد خو دا راسټارټول ستاسو ګران وایي دې سره به ډاډه شي، مسله به یې زده کړي، او که غلطه وي نو زه به یې ته څه کړم؟ زه به یې ته صحیح کړم. موږ دلته ټول یعنې د قرآن او د حدیث په دسترخوان را جمع شوي یو د دین د زده کولو لپاره. په دې کې به څوک غلط جواب را کوي، څوک به صحیح را کوي، څوک به صحیح، څوک به صحیح، د هغه به اصلاح کېږي. دا ځای دلته د تربیت دی، دا ځای د څه دی؟ دا د تربیت دی او د علم د زده کولو. دلته دا نه چې یعنې علما به ناسي او نه، د علم مجلس څه لپاره؟ د تربیت او د دین د زده کولو لپاره. موږ ټول زه او تاسو، زه ټول، ما او تاسو، موږ ټول دلته د دین د زده کولو لپاره راجمع شي. او دې لپاره چې تربیت من کم تربیت چې شریعت موږ ته ښوولی چې حق شان زمونږ وشي. او نور د دین دا مسلې دا خو دومره ژورې مسلې دا خو هېڅ نه دي کوم چې تاسو ته بیانېږي. زه درته دا ناشنا خبر وکړم. نن سهار ما ته یو کس ما نه تپوس وکړو د مسلې، خو دومره ناشنا عجیب او غریب مسله هغه بیان کړه چې حق حیران یې کړم. نو ما هغه ته ویل ماله به ټیم راکړي. وایي صحیح دی. بیا د ماسپښینه پورې یعنې پابندي 2 بجې ما ته یاد دي، 2 داسې به وي، او یو کتاب پسې زه ګورم، بل کتاب ګورم، او یو دلیل او بل دلیل، او چې دا کیدای شي داسې او دا کیدای شي داسې، او دا د علماو اقوال او اختلاف. هغه چې ما یو دلیل وکتو هغې که به یو بله مسله راتله، چې هغه بل به وکتو په دې کې دا مسله راتله. یعنې نه هغه دې طرف ته دی نه دې طرف ته دی، په منځ کې دی. دلایل چې ته ګوري یا د دې طرف ته یا د دې طرف ته. نو بیا مې د مازدیګر منځه نه بعد د خپلو استادانو سره رابطه وکړه چې هغه علما دي د عربو کې، د دې علما دي، هغه دوی سره مې رابطه وکړه. نو
ایو مال جواب راکو او بیا ما ته ووایي جواب دا دی خو بیا ماله ټیم راکه او هغه دویم خو ما ته چورلټ وي ماله ټیم راکه او زه به درله بیا جواب درکړم نو ما هغه کتابونه چې کوم مې راویستو هغه مې کېښودو او ما زما رب رښتیا ویلي دي وما اوتیتم من العلم الا قلیلا علم تاسو نه یې درکړی شوی مګر ډېر لږ داسې عجیب او غریب مسله چې حق یې رانکړي دته اوس څه نو سوچ مې کوسی چې یعنی د بعضو ته او د عوامو ته او بیا داسې داسې لږ ډېر داسې دینداري کوي یا لږ ډېر د مولیانو سره کیني دې ته داسې ښکاري چې بس که یم جزی به یا ټول دین ما ته معلوم دی او علم چې دی نو دا ناشنا خزانه ده کله داسې مسله سړي ته راشي سړی حق حیران شي لکه ما ته استاد ذکر کړي وو که نه دا دغه ته راغلی و دا مسله او دا زه په خپل ځي کې به دې جواب ذکر کوم داسې نه چې تاسو اوس وایي چې دې جواب موږ له راکړه دکتور الهویسین حفظه الله دا د سعودي عرب ګټ عالم دی او محدث دی د سره ما د حدیثو دا کتابونه وي هغه وایي ما نه یو کس تپوس وکړو وایي زه سخت حیران کړم ښه تپوس څه دی وایي چې شیخ صاحب زه په عمره کې وم احرام په حالات کې او زما نه مني لاړه زه د احرام په حالت کې زما نه مني لاړه یعنې دا اوس نه کوروالی ده کړی دی نه احتلام شوی دی او نه ته په خپله مني ویستې ده مني لاړه او سړی به ډایرک وایي چې بس بیماري وه به دغه نه وایي ما نه مني لاړه خو وایي شیخ صاحب خونې مو راله راکړو اوس د دې جواب ورکړه یعنی نه کوروالی دی نه احتلام دی نه په خپله مني ویستې ده یعنی مني ته لاړه کم ټکي پکې جاخه جوړه کړه وایي خونې راله راکړو اوس دته ته څه وایي چې غسل د باندې لازم دی که نه دی لازم ځکه چې په خپله خو هغه مني ویستې نه ده نو که ته پې غسل لازمي نه وي سړی تا باندې دا اعتراض کوي چې څنګه پې غسل لازمي که ورته وایي چې خونې در کړې ده غسل باندې لازم ده خون خو را کړه خو هغه په خپله ورته زما خو په اختیار کې نه نو حق حیران یې کړم چې دلایل بیا مې باقي پسې څو ورځې دلایل کتو او سوچ او فکر او د هغې نه بعد نو دا دین داسې نه دی چې بس تاسو کې ستاسو دا خیال دی چې بس 5 وخته لمونځ کوه او به دین دغه دی او څو مسلې د اسلام ارکان دا دي او دغه دا دي او بعض پکې چې زیات علم ورسره هغه څه وي په منځ کې وي دومره فرض دي او په اودس کې دومره فرض دي او کیسه ختمه شو دا د زماني ته به وایي چې د زماني امام ابن القیم دی دومره ورته ځان غټ کوي علم دریاب دی کوشش کوي د دې د زده کول او دریاب ټول خو ته نشي راغستی شي خو په کوزه به دې ځان له څه نه سره راوالي نو څه نه څه خو ځان له دې راوالي ښه بله مسله دا یاده کړي دې نه مخکې چې حدیثونه شروع کړو کم سړی چې د جنابت په حالات کې یعنې په چا باندې چې غسل لازم شو او دې د جنابت په حالات کې دی ځکه چې باب الغسل من الجنابه د جنابت ذکر دی ځکه ته دا مسله ذکر کو په ده باندې یو څو کارونه بند شو د جنابت په حالات کې یو څو کارونه څه شو بند شو اولنې مونځ نشي کولی مونځ ولې نشي کولی طهارت نشته ما که دې کې به سوچ کوئ دویم طواف نشي کولی دریم د قرآن تلاوت نشي کولی لاس خو نشي وړلی خو واضح ده تلاوت یې نشي کولی ګور او داسې چې مات یو غسل پې نه لازم هغې تلاوت کولی شي که نشي کولی شي خو لاس به نه وړلی دلته نه لاس وړلی شي نه تلاوت کولی شي اگر که دا مسله اختلافي ده خو احتیاط دې کې دی چې تلاوت ونه کړي ځکه چې دا جنابت لرې کول زموږ په خپل لاس کې دي که نه خپل لاس کې دي لکه اوس حایزه زنانه ده او دا مسله به راشي راجح خو دی چې کومه زنانه د حیض په بیماري باندې بیماري د تلاوت کولی شي خو لاس به نه وړي قرآن له د هغې یو وجه دا ده چې دا ولې تلاوت کولی ځکه چې دا حیض لرې کول د دې په لاس کې نه دي او جنابت ختمول زما ستا په لاس کې دي نو خو ولې هم به یو تلاوت کوه پوه شوی به که نه اولنی حدیث په دې باب کې راوړی دی عن ابي هريره رضی الله عنه ابو هريره رضی الله عنه وی
أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما سره میلاو شو د مدینې په یو کوڅه کې، وهو جنوب او زه د جنابت په حالات کې. ابو هريره رضی الله عنه څه په حالات کې دی؟ جنابت په حالات کې دی. د حدیث په وویه به دې فایدې ذکر کړي. قال فانخنست منه، نو داغه نه مې ځان پټ کو. یو روایت کې داسې راځي چې زه یې د ځان سره روان کړو. هغه مینه ناک سړی و، او بیا استاذ په کم شاګرد ډېر میني چې قابل. او ابو هريره رضی الله عنه په هغه شاګردانو کې دی چې دی په مخه د پیغمبر خوا کې ناست، په مخه، ځکه د ډېر حدیثونه را نقل کړي. او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شان مینه ناک انسان، نو دی د ځان سره روان کړو. اوس هغه ته خبر خو نه دی چې دی د جنابت په حالاتو کې دلیل پسې دی دا خبر. پیغمبر صلی الله علیه وسلم علم الغیب نشته، خو په دې به څوک پوه کړي؟ عامي سړی به پوه شي، عام په فطرت مسلمان پوه شي چې پیغمبر سره علم الغیب نشته، خو هغه ګمراه او بدعتیان مولیان هغه به پوه نه کړي. حالانکه دا حدیثونه خو هم دورې کوي لګي پراته وي ورته، وایي موږ چې د حدیث دوره کړې. نور دلیل پرې دا یو واضح نه دی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې د ځان سره روان کو. بعضې روایتو کې قصه مختصر ده، بعضو کې تفصیلي ده. به یو ځای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چا سره مصروفه شو، فانخنستو منه، نو عزت یې پټ شو. فانخنستو معنی دا ده چې یعنی پټ تې لاړم، امې پوه نه کړو. لاړم فذهبت فاغتسلت، نو غسل مې وکړو. ثم جئت بیا رالم. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماته چې اين كنت یا ابا هريره، کوم ځای کې وې ته؟ یعنې ګوره د هغه مینې محبت او انتظار یې ورته کړی چې دی خو د اوسه پورې ما سره چېرته ده. نو چې راغی نو تپوس یې ته وکړو. دې کې یو ادب یې زده کړه، چا ته د زورنې ورکولو نه مخکې معلومات وکړه. یا ډایرکټ ورته شروع ونه کړه چې یو دوه ځلې پورې ښودی ته چېرته تللی او موږ دپسې ګرځو موږ ناست یو. ته چېرته تللی وي، اول د ده مسله واوره. لکه یو نیم سړی د خبرې نه مخکې شروع کړي، تا ته به ټلیفون وکړي لکه ته یې خواله نه یې ورغلی، مثال کې بیمارو یا مسله وه مشکلو، ته نه یې ورغلی خواله. السلام علیکم ورحمتالله، لکه ته نه یې راغلی او تا کې سړیتوب نشته او بد اخلاق او بدتمیز او خپل ولي خلک داسې ساتي او دغه ته اول تپوس وکړه ولې نه یې راغلی. نو که عذر مناسب و یو خبره ختمه شوه، که مناسب نه وي بیا مخکې خبره وکړه که نه. د وخت نه مخکې خبرې کول، بیا ورته هغه داسې عذر ووایي، دی یو 10 منټه تقریر وکړي، هغه ورته بیا داسې عذر ووایي چې دی بیا په خپلو خبرو باندې په خبر چې اوس دته څه ووایي. نو ولې دې د وخت نه مخکې خبرې شروع کولې؟ اول معلومات وکړه، وضاحت طلب کړه، د هغې نه بعد خبره وکړه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ابو هريره کوم ځای کې وي؟ كنت جنوبا، یا رسول الله زه د جنابت په حالات کې. فکرهت ان اجالسک علی غیر طهاره، نو زما دا نه وه خوښه چې تاسو سره وګرځم یا تاسو سره کښېنم پاسم او زه پاک نه یم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته سبحان الله. سبحان الله خلک ولې وایي؟ تعجب یې وکړو. تعجب د ابو هريره رضی الله عنه په حال باندې وکړو چې ابو هريره دا څه عجیبه خبره کوي. ان المسلم، یو روایت کې راځي ان المؤمن لا ينجس، مؤمن نه پلیتېږي. معنی دا ده چې د جنوب انسان داسې نه دی چې د ده ظاهري بدن څه دی پلیت دی او د ده نه پلیتوالی بهیږي او دی به د چا سره کیني نه او دی به چا سره خبرې نه کوي. نه داسې نه ده وي. دا حدیث امام بخاري امام مسلم راوړی. دې حدیث کې ډېرې فایدې دي. اولنۍ فایده د غټو کارونو دپاره طهارت کول پکاري، مستحب دی. دلته غټ کار څه دی؟ پیغمبر سره ملاقات غټه خبره ده. نو ابو هريره رضی الله عنه وایي چې دومره غټ انسان سره میلاوېده او زه د طهارت په حالات کې هم دغه ته مناسب نه ښکارېده. دویم د دې نه دا فایده راووته چې د
فضیلت والو او د شان والو خلکو احترام بکې، د علماو به قدر کې. دومره قدر د هغه په سینه کې پروت دی چې دا نه خوښوي او دا مناسب نه ګڼي چې دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره میلاو شي په داسې حال کې چې د غسل نه یې کړی. بله دې نه دا مسله راووته چې د عزتمنو خلکو او د علم د خاوندانو سره او د مشرانو خلکو سره چې کینې پاسې نو په ښایسته هیئه او صورت او شکل کې، نو ښایسته کېدنه دا هم راځي چې سړی پاک لکه اوس ته د یو عالم ملاقات لځي نو چې صفا سوتره لباس دي، خوشبو دي لګولي، هغه په مجلس کې به ته کښېنې د هغه سره ته میلاویږي، دا ادب او احترام دی د علم د خاوندانو او د عزتمنو خلکو د مشرانو چې د هغوی مجلس ته ځي نو په ښایسته شکل او صورت کې او هیئت کې او صفا سوتره. د دې نه دا فایده م راووته عاجزي دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوچت صفت دی. یعنی ابو هریره رضی الله عنه په هغه صحابه کرامو کې نه دی چې په ټولو کې غوره دی، ټولو کې غوره ابو هریره دی. نور صحابه کرام شته ډېر ډېر زیات چې هغه د ابو هریره رضی الله عنه په مقام کې څه دي غوره دي. خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې هغه د دې امت سردار دی بلکې د پیغمبرانو سردار دی، هغه عجزۍ ته وګوره چې هغه خپل شاګرد ته خپل ملګري ته په انتظار دی او څومره په مینې هغه د ځان سره روان کو. هسې دې کې یو ډېر پټ ادب هم پروت دی، سوچ به ورته کېدای شي د ډېرو نه یې تللی، او هغه دا چې د ابو هریره رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا هم ونه وي چې زه د جنابت په حالات کې هم زه نشم تللی. ویې وي څه چلې وکړو لاړ شه. کله داسې محترم قدرمن مشران د علم خاوندان درته خبره وکړي او ډېر ضروري عذر نه وي نو چون چرا پکې کول نه وي پکار، دا ادب دی. او نه یو بس او غړی ته وګوري او یو بس مناسب نه الا که یو سړي اشد ضرورت دی ووایه چې ما ته دا مسله فی الحال شتي صحیح. نو دا هم په دې کې یو جوهره خبره پرته ده چې سړی پکې سوچ وکړي. یعنې دومره محترم او قدرمن انسان و ابو هریره رضی الله عنه. ګوره قدر یې دومره کړی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم، خو الله ورته ځکه د علم نصیب کړی چې ډېر زیات حدیثونه هغه ته یاد وو، خو د هغې یو وجه دا و چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې ډېر قدر کړی. او بله یو غټه خبره ته وکړم، دا ګورم ډېرو ملګرو ته به دې طرف ته سوچ نه ځي. ابو هریره رضی الله عنه چې الله ته دومره علم ورکړی و د ډېرې وجې وي، یو دا و چې د پیغمبر قدر یې ډېر کو، او یو پکې دا و چې د مور قدر به یې ډېر کو. د مور به انتهایی خیال ساتو، انتهایی. او چې د کور نه به راوتو دا به په ځان لازم کړي چې کور نه به راوتو نو مور ته به آواز وکړو مور ولاړم الله دې په تا داسې رحم وکړي لکه څنګه چې تا زه ماشوم لوی کړی. نو هغې به ورته ویې لاړ شه الله دې تا نه داسې راضي شي لکه څنګه چې زه راضي کړی. دا همیشه طریقه وه. او یو ورځ ورته داسې محسوسه شوه دې مور ته آواز وکړو نو بیا ورته محسوسه شوه چې زما د آواز لږ اوچت و، نو بیا د الله په لار کې صدقه ورکړه او توبه یې وویسته. او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا له راغلی و اوله کې وی یا رسول الله مور له دعوت ورکوم، مور له مسلمانه شوې نه وه. وی یا رسول الله مور له دعوت ورکوم خو نه یې منې، ته دوا وغواړه، ته دوا وغواړه چې الله زما د مور له د اسلام توفیق ورکړي، ورسره دا وغواړه چې الله ما او زما د مور د مؤمنانو ته خواږه کړي. پیغمبر دعا وغوښته وی الله دې د ابو هریره مور له د اسلام توفیق ورکړي، یا الله د ابو هریره او د ده د مور د مؤمنانو ته خواږه کړه او د مؤمنانو په زړونو کې دوی سره مینه پیدا کړه. حق شان وشوه، مور مسلمانه هم شوه
او د مؤمنانو چې کوم محبت د ابو هريره رضی الله عنه سره دی نو واضح دی. دینه دا واضح شوه چې د چا ابو هريره ته په زړه کې څه پرته وي نو د په ایمان کې شک دی. دغې ځای ته خو پیغمبر دعا غوښتې ده چې د مؤمنانو په زړونو کې د ابو هريره دپاره مینه پیدا کړه او د پیغمبر دعا قبوله کړې شوې ده. دومره دی بلې مور مینو چې دا اسلام ته راننوځي. حدیث څه وایي سبحان الله وایي چې ما کله پیغمبر ته وایي چې زما د مور دپاره دعا وغواړه چې دا مسلمانه شي. وایي زه ورغلم کور ته ورننوتم او وایي د اوبو د تویدو اواز مې واورېدو. د اوبو د تویدو اواز مې په دې کور کې واورېدو. نو ما مور ته اواز وکړو اجازت د دننه داخلېدو مې وغوښتو. داسې ادبناک خلک. نو هغې راته وایي چې زویه لامبم صبر. چې ویې لامبل راووته نو دی زوی ته ووایي اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. هغه ټیم یې ګوی ورکړه. داسې دعا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم قبوله شوه. نو انتهایي په مور باندې مهینو. هسې دا مې ته یو فایده ذکر کړه چې لکه مور د نه راځي که نه او پلار نو الله به دې په دین کې ډېر مخکې بوځي او ډېر عزتونه به الله درکړي. او غریب صحابي و تاسو ته موږ ذکر کړی دی که نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د منبر په خوا کې ورځ بېهوشه شوی راولېدلی پړ مخې پروت. نو ملګرو ونه پېژندو خبرې کولې یاره چې څوک ناشنا راغلی دی او دلته راولېدلی دی پروت ته چې لیونی دی که څه دی چې ملګري راغلي دي راړولی دی به دې بل طرف ابو هريره پروت د لوږې د لاسه بېهوشه شوی. خو بیا هم علم یې زده کوو او زمونږ ښه حالات روان دي چې چا ته ووایو چې یاره یو ګنټه 50 منټه درس یاره هغه جو زمونږ کاري او یو هغه زمونږ مسلې او دی په دې دومره غربت کې د به علم یې زده کوو. یو پیر کجوري راوړی شوي او د ملګرو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ملګرو حالات دغه ورځو کې ډېر کمزوري شوي غریبي او غربت ډېر شوی نو کجوري راوړی شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې ملګرو یوه دانه کجوره تقسیم کړه. نو ابو هريره رضی الله عنه خپله واخیسته او جیب کې کېښود. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ابو هريره ته وایي دا خپلې مور له ویسه. نو هغه ورته ابو هريره ته دا وخوره ستا مور له بله ورکړو. دومره د غربت په دې ژوند کې د هغه د علم زده کولو ته ګوره. او یو موږ یو چې یعنې د پښتنو خبره پښتانه د کافر ټکی وایي که نه کافر عذر دی زمونږ او کافره خېټه د دا نه مړېږي. خو که چاته د منځه وایي دی د دنیا عذر بیانوي که چاته د علم وایي دی بیا د دنیا عذر بیانوي که د عبادت ورته وایي د دنیا عذر بیانوي که د تقوا ورته وایي د دنیا عذر ورته بیانوي. دا څنګه دنیا ده زمونږ چې موږ یې داسې یرغمال کړي یو چې د سره م الله ته نه برېږي. دنیا خلک ګټي د دې ته ضرورت دی او بنیادي مقصد زمونږ د الله بندګي ده. نو دا اوس وګوره دومره غریب دی چې کجورې دانې ته د ضرورت دی چې کور ته یوسي بیا هم علم کوي. او یو پیر وایي وږی شوی وم ډېر زیات وږی شوی وم نو ما چې څه چل وکړم هلته خو عزتمند سړی هم دی دا قدرمن او عزتمند بیا چاته ویلی هم نه شي چې زه وږی شوی یاره دا دروند سړی نه د لوږې نه مړ شي خو غریب چاته ویلی نه شي. هسې داسې اشارات ورکي که پې پوه شو صحیح ده که پوه نه شو دا غریب به دغه شی وږی نه شي. نو دې جومات چې مونځ څنګه ختم شو د بهر دروازې کې ودرېدم وایي په دې کې دغه راووتو ابوبکر صدیق رضی الله عنه. وایي ما ورته یو مسله بیان کړه ما یې چې یاره ابوبکر داسې یو مسله را پېښه شوې ده زه بې پوه نه یم. وایي زړه کې مې دا و چې دی به راته وایي چې راځه کور ته به لاړ شو مسله به راته واضحه کړم او هلته به کښېنو روټۍ موټۍ به وخورو پوه به شي په ما باندې. وایي هغه راته مسله بیان کړه قاضي کې په دې مسله پوه خو دې دپاره هغه په ما پوه نه شو هغه مسلې جواب یې راته راکړو بیا لاړ. بیا عمر بن خطاب راغی بیا هغه ته مې وایي چې دې شی مسله را پېښه شوې ده بیا هغه راته مسله واضحه کړه په ما پوه نه شو چې زه وږی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی او هغه ناشنا انسان و ملګري به یې د مخ نه پېژندو
وی چې زه څنګه ولید ما ته وی چې یا اباهر ابو هریره وی ما ورته چې حاضر یم یا رسول الله راځه راځي او ځان سره کور ته بوتلم او وی پی چاره لګلي و پی په یو جام کې پراته و او وی ما ته وی ابو هریره وی ما چې حاضر یم یا رسول الله وی جومات کې چې اصحاب صفه ولا څومره غریبانان پراته ټول لاوه نو وی زه دومره وږی شوی وم زړه کې مې دا و چې سید هغه راغواړي خو دا خو زما نه کېږي او ته چې نه دومره خلک راغواړي دا کریم او سخي انسان څه عجیبه وي پیغمبر خو هغه سینه وه هغه د هغه زړه و چې هغه ته دا یاره نه راته چې یاره دا به د چا پوره شي او زمونږ به پوره شي او که نه خو هلته د پیغمبر امر دی نو دې کې خواخوا دې خوا نه شي کېدی لاړم وی راومې غوښته وي دا راته هم پته وه چې پیغمبر به راته وایي چې دوی راورکړه چې ویسکي او دا غریبانان رالو اصحاب صفه کې هغه غریبانان پراته چې علم یې زده کوه او کورونه په مدینه کې نه وو غریبانان به هلته پراته د ملګرو به وله او د مدینې والا کوم صحابه کرام چې دوی به خوراک راوړو دوی به خرچې کول نو دا پی وی ما له پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا جام راکړو چې ملګرو له ورکړه نو شروع یې په هغوی باندې وکړه او د غریب خو ډېر وږی خو دا دی خیر وی هغوی وسکله او الله پکې برکت واچو پیغمبر معجزه وه وی بیا ما ته داسې وکتو مسکی شو وی ما ته وی چې ابو هریره وی ما چې حاضر یم وی اوس صرف زه پاتې یم او ته پاتې او ته یې وڅښه وی ما ورته یا رسول الله تاسو وی نه ته یې وڅښه دا درون عزتمن انسان ځان یې اخرې ته پرېښودی او وی ما وڅښله ما پیغمبر ته بس وی چې وڅښه بیا مې بس وی چې وڅښه او وی داسې موړ شوم په پیو باندې چې بس ما یې نور نشم وی بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وڅښه څه خبره مې دې پورې کوله چې دومره غربت کې ده د علم زده کړی دی نو یو غټه وجه د علم د برکت څه ده د مور خدمت د مور خدمت او د مور پلار دعا چې د سره یي که نه او د هغوی هغه قدر او احترام دې وکړو او د هغوی هغه د هغوی نه د هغه خزانې د دعاګانو واخیستې الله به دله دین هم درکړي دنیا نو خبره موږ دا کولی چې ابو هریره رضی الله عنه دومره قدرمن انسان و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته په اوله کې څه عذر بیان نه کور سره ده غټه مسله چې دې نه کومه ثابته شوه امام بخاری باب راوړی دی په خپل کتاب کې وی باب دی په بیان د دې مسله کې چې د جنابت په حالت کې یو انسان بهر ته موتی شي په بازار وغیره کې هم ګرځېدی شي دا به ډېره غټه مسله ده هلته دا مشهوره ده زموږ په ملکونو کې او زموږ د خلکو په منځ کې چې جنوب انسان وی چې قدم علي نو د دې نه څو شیطانان پیدا کېږي دې څه خبره هم کوي او تاسو ته معلومې دي بعضو ته معلوم وي انسان داسې ناخبره کړي لکه چې ما ته نه دي پته دا ځمکه وایي چې زه راکاږم او اسمان وایي چې زه راکاږم دا پکې یو مسله راووته بله ما چې څنګه اورېدلې هغه دا ده چې دا د جنابت په حالت کې چې یو قدم علي نو د یو قدم نه څو شیطانان پیدا کېږي او خبرې به نه کې غږ به نه کې او زمونږ والد صاحب دی الله وبخي الله یې د هغه په قبر باندې رحمتونو باران راووری اکثر به ما د هغه نه د پخوانو حالاتو تپوسونه کول چې سړي ته پته یي د خپلو مشرانو او د راتلونکو خلکو منځ کې فرق څه دی او هغه ټیم کې علم څه درجه کې هوش څه درجه کې نو هغه ماته دا خبره کړې وه وی زمونږ چې موږ لا په دې مسله پوهه نه وو هلته دا مسله مشهوره وه چې خبرې به هم نه کې نو اکثر به خلک لامبلو لا د نایي چاپ ته تلو دا طریقه اوس پورې هم شتي د خلک لامبلو هلته چې خو اوس لږه کمه شوې هلته به اوبه ګرمې نو تلو به نو چې کله به څوک سهار ټیم کې روان و او چا به ورته په خیر هلته خو کلي کې هر سړی بل ته وي په خیر راغلی او څنګه نو چې په خیر به ورته نو هغه به ورته سر مر وړکو نو خلک به پوه شي چې دی لامبلو له روان دی او دی له څه په حالات کې دی دی له جنابت په حالات کې نو خبرې دا ویلو چې دې حال کې به خبرې نه کوي او غریبانو ته ګناه نشته هغوی دا اورېدلې ها یو دا مسله پکې بیانېږي
وی چې یو سړی دی د سحر راپاڅېدو او په ده غسل لازم شوی دی نو غوره طریقه دا که دی کولی شي نو دغه کټ کیدي د کټ په دې غاړه په دغه ځای کې دې غسل وکړي ها یو مسله پکې دا بیانېږي چې اوس یو سړی جومات کې پروت دی او اوده شو او په ده باندې غسل لازم شو نو د ده د جومات نه د وتو طریقه څه ده د دین دا مسلې اکثر موږ ځان ته هسې ګرانې کړي دي د ده د جومات نه وتو طریقه څه وایي دوه طریقې دي یوه کپړه ورته لاندې خوره که په کپړه له پاسه به ځي نو دې کپړې لاندې څه شی دی کپړې لاندې څه دي ځمکه نه ده ته خو بیا هم قدم واغست او دویمه طریقه دا دی چې ملګري په شا کې وویسي دا یو سړی شرمول دي دا یو سړی شرمول لکه اوس یو سړی راپاڅېدو او د جنابت په حالت کې لکه ښکلی غلی ورشه ولا پر وځه نو دلته اوس ته ګوره خبرونه بني صفا پته ولګېده چې دې سړي چې دی خولې ته نه ټاله اچولي ده نو دی د جنابت په حالاتو کې دی دویم په جومات کې ورته قالین کپړه خوره شوې ده اوس یې چل دی ملګرو په شا کړی دی اوس یې چل دی د کټ په خوا کې چې لامبي اوس یې چل دی نو دا مسلې یعنې خفه کېږي دي نه هغه مولیان کوم که زما د بیان اوري هغوی دا مسلې بیان کړي خو دا بېدلیله مسلې دي یعنې دې ځای کې اوس ابو هریره رضی الله عنه کوم ځای ته راوتی دی بهر ته راوتی دی که نه دی پکې لاړ چېرته بازار ته خبرې د پیغمبر سره وکړي که ونه کړي ویې کړي نه دې نه دا واضح شو دا مسله انشاءالله دین هم تفصیلي ښه را روانه ده اوس ټایم په ختمېدو دی چې غوره طریقه دا ده غوره چې څومره زر غسل کولی شي ویې او که چېرته دې لیټ کو پکې بازار ته ووتې یا دې خبرې اترې وکړې یا د چا سره میلاو شوې نو څه ګناه پکې نشته دلیل دا دی صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی ګوره که چېرته دا د ناروا کار کړی وی نو ابو هریره ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا وی دا استاذ دی چې ابو هریره ته چې د جنابت په حالات کې وي ته د کور نه راوتې ولې تا څه کول ته د مدینې په کوڅو کې ګرځېدې بیا به ورته تفصیل بیان کړی وی چې دا کار ناروا دی او دا کار روا دی حدیث ورته څه وایي او په دې نور هم دلایل روان دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته مؤمن نه پلیتېږي د دې مطلب دا دی چې ګوره مؤمن پورې دا پلیتوالی داسې نښتی نه دی چې ده نه بهیږي او روان دی په ده باندې صرف یو وصف دی وصف څه یعنی په ده باندې یو صفت پروت دی چې دا د جنابت په حالات کې دی نور خو د بدن خو پلیت نه دی که نه بدن یې پلیت دی لکه ته اوس د جنوب سړي سره د لاس میلاو کړو ستا لاس پلیت شو نه خو پاک دی صرف دومره ده چې د دې جنابت د لاسه په ده غسل لازم شوی دی ها کله کېدی شي چې د مؤمن د بدن یو حصه پلیته شي یو پلیت شی پرې ولګي خو مؤمن نور پلیتېږي نه باطن خو د مؤمن پاک دی باطن یې څنګه پاک دی عقیده د توحید ده که ظاهر یې پاک دی او ظاهر کله که چېرته پلیتوالی د بدن په یو حصه ولګي جدا مسله ده خو دې خو څوک نشي ویلی چې بدن یې ټول پلیت شو او د جنابت په حالت کې خو بدن نه پلیتېږي خو صرف دومره ده صرف دومره ده چې کېدی شي د عورت خواوشا باندې څه ګندګي او کېدی شي هغه هم نه خو صرف یو وصف پې پروت دی چې دی د جنابت په حالات کې دی او د دا کارونه نشي کولی چې څو پورې غسل نه یې کړی هر چې کافر دی نو کافر باطن خو پلیت دی او ظاهره کې هم کېدی شي پلیتي او کېدی شي نه اکثر ګلابو پلیتي لکه چې هغوی دا صفایي نه کوي زموږ په دې شریعت کې دي د تشو میچازو نه هغوی ځان نه صفا کوي دا د جما نه بعد دا غسل د هغوی پېژني نه او دا ګندګي دا شراب دا پلیتواله په دې هر څه کې هغوی ډوب پراته دي نو کېدی شي چې ظاهره کې پلیتي او کېدی شي ظاهره کې صحیح پاکي دي سم کېدی شي خو باطن خو یې 100% څه دی باطني پلیت دی